باقي د سرکار د سیټ نه چې څومره د دې سکول اپګریډیشن دی یا نور د ترانسپورت خبرې دي ان شاء الله هغه به زه د دوی نه په رټن کې واخلم او هغه به زه خصوصي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سره به کینم د ام پی ای د منسٹر یا د سیکرټري سره نه ان شاء الله ستاسو خبره به زه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره ډسکس کوم او زما د الله د امید دی چې د اپګریډیشن چې کوم د سکول دی ان شاء الله دا بدل زه کوم په ژوند د خیر ځکه چې دا ډېر د فخر خبره ده چې یو ماشوم د 5م کلاس پورې لاړ شي د ولې نه راواله در د 5م کلاس پورې او هغه بیا د دې سکول نه وزي او هغه په یو پوزیشن کې وزي خو بیا مزید یا هغه ته سکول میلاو نشي یا هغه خرچې پلار یا مور یا رونه برداشت کولی نشي د هغې د لاسه بیا پاتې شي نو زه غواړم چې یاره کم از کم ستاسو تعلیم دا پوره شي دا کم مسله چې ده کم مطالبه چې ده انشاءالله دا به الله پوره کوي او انشاءالله د وزیر اعلی په طور او زه چې څومره د دې ستاسو د اواز کم ځای ته رسولي دا به زه به حیثیت د ام پی ای نه به حیثیت ستاسو د یو ورور ستاسو د یو علاقې د یو مشر په حیثیت به انشاءالله زه ستاسو د مسلې به زه هغو ته ږدم او دا به حل کوم په اخره کې ستاسو د ټولو ماشومانو زه شکریه ادا کوم چې تاسو او خاص کر د پرنسپل صاحب او سونه ټیچرز صاحبان چې دي د علاقې زموږ مشران چې څونه ناست دي د دوی شکریه ادا کوم چې ما له دعوت راکړو زه راوغوښتم او د دوی نه دا امید کوم چې انشاءالله بار بار به ما ته دعوت نه ما ته به وایي چې راشه او تاسو ته چې ما څنګه ووایي چې زه به په میاشت کې دا خبره بار بار ځکه کوم چې انشاءالله زه به تاسو له راځم زما زړه غواړي چې زه ستاسو سره 15 منټه 10 منټه ګنټه تېره کړم ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي د تحصیلي درګۍ یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصي انتظام د ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام هیډے پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی